کتا سو خیال وکړي زه وړوکی وم په خبرو پوهېږئ زه وړوکی وم نو موږ به د شلتالانو ګټ کې راټولول او په دې باندې به بیا لوبې کولې نو واړه و چا راته ووایي چې په هغه زمانه کې دا د اوس په اسلام آباد نومي ښی دی په جنګیر پوره کې د ډمو بازار اوس پکې دا چوغې موغې او دا کپڑے دا خرڅي اسلام آباد نومي پیښه اسلام آباد آسان نوم دی په هر ځای خلک پنډای کې هم په اسلام آباد نومي ښی دی کار څه پکې کېږي خو اسلام آباد دی دا د ډمو بازار مالکان ووایي چې راځئ دا ډمې شلتالان ډېر خوري او هلته ډېر ګټ کې پراته نو راټول به کو نو مونږ لاړو د ډمو بازار ته په لاندې کوڅو کې هم شلتالانو ګټ کې راټول نو یو ډمه جاري بلخانو کې بناستې وې تاسو د هلکانو ته پته نشته زړو زړو لیدلې وې نه زمونږ د دې کلي نن هغه وخت کې یو لیدلی اوس هم چې راشي ما ته مخامخ دا سترګې داسې ټیزنې غوندي نو یو ډمه جاړي نو یو بلې ورته آواز وکړو په دې بلخانو کې به دا ډمې داسې په کړکۍ کې ناستې وې ځان مان به جوړ کړی و خلک به وله تله راسه نو یو بلې پې آواز وکړو ویل ولې جاړې نو هغې ورته وایي چې اینې مخامخ پلانی ډمه چې ده ما ته وایي چې ته توبه وباسه نو ویلې زه لا پیدا هم نه ومه چې دا راوتې ده او ډمه شوې ده نو دا توبه نه وباسي او ما ته وایي چې ته توبه وباسه په کار خو دې ته دي چې اوس زړه شوې ده چې دا توبه وباسي نو عزیزانو یو ډمه بل ډمې ته ویلی شي چې ته توبه وباسه یو بزرګ ته چا زوی راوسته وی چې دا ماشوم مې ګوړه ډېره خوري غاښونه یې ټول خراب شو هغه وی سبا یې راوړ چې سبا یې راوسته نو ورته ویل چې بچیه بیا ګوړه مه خوره ویل ښه نو ورته وی صاحب دا ټکې خو پرون هم تا ورته کولی شو زه دې بیا ولې را په عذاب کړم ورته ویل بیا مې ځکه را په عذاب کړي چې پرون ما په خپله ګوړه خوړلې وه نو که ده ته مې ویلی دی چې ته ګوړه مه خوره نو په ده بیا څه اثر کړی نو عزیزانو عرض مې ده چې نن د ملک واګي چې د چا په لاس کې د دې قماش خلق کومو کرتوتونو کې چې په خپله مبتلا دي د هغه کرتوت که ما ته ووایي چې ته دا کار مه کوه نو په ما به اثر وشي یا زه به یې ومنم چې ته زما نه مخکې دا کار ولې کې نو چې ته ما نه مخکې په خپله کې نو زه به یې څوک لکه یو بزرګ وایي چې اذا کان رب البیت بطبل ضاربا اذا کان رب البیت بطبل ضاربا فلا تلومن اولاده بالرقص اذا کان رب البیت بطبل ضاربا چې د کور مالک د ماشومانو پلار دوپړی غږی پلار یې دوپړی غږی نو که ماشومان ورته ګډ شي نو ماشومان یې ملامتول پکار دي ځکه چې پلار یې دبلې ماري نو زوی چې دی هغه په ګډېدو باندې ملامت کول نه دي پک نو عزیزانو عرض داو چې دوی څه وایي نو دا دروغ وایي چې څه وایي که د جمهوریت نامه علي نو دروغ وایي دروغ وایي ته ورشه په ټول پاکستان کې دا کوم الیکشن چې دوی وکړو چې د دوی دال پکې نه ګلیاویږي ځکه چې په مسلم لیگ باندې د اسمان نه وحی راغلی ده چې په پاکستان کې د بل چا ځای نشته سوا د مسلم لیگ نه نو چې د دوی دال پکې نه ګلیاویږي هلته وګورئ په ملک کې شوي الیکشن کې څه لوبې کوي لګي چې د دوی دال پکې نه ګلیاوي بیا دا ملک صرف د هغه چا دی چې د چا په لاس کې اقتدار وي نن د قوم بچي MA او LLB او BSc او BABT او ډبل MA کړي دي کلرکی ورته نه ملاوي او ته ریټایر فوجیان راولې چې چرته سوړه خالی پاغې کې ریټایر فوجي ورننه باد نو دا ملک د دوی د پلار جایګیر دی ریټایر معنا څه ده انګریز به ریټایر کنډم ته وي چې دی د هر څه نه ووتو دی به اوس نور کور ناست دي الله الله به کوي دی د مزدورۍ او د نوکرۍ قابل نه نن که د چپړاسي ځای خالي شي هلته ریټایر فوجي را نوی فورس جوړېږي تاسو څه کم عقل یې په خبره پوهېږئ نه مړ په دې ما چې زمونږ ژوند د لیونی خوب دی زندگی خواب ہے دیوانے کا نہ سمجھنے کا اور نہ سمجھانے کا ژوند زمونږ د لیونی خوب دی لیونی چې خوب وګوري نه په خپله پې پوهېږي او نه بل پوهولی شي
نن د پاکستانیانو ژوند چې دی د لیونی خوب دی پوهېږي نه تنظیم نو کېږي او نوی فورس جوړوي دوی لګیا دي او په نوي فورس کې پنشنیر فوجیان براولي او هغه به تانیداران لګي او یا به دابه خپل پکې لګي د بابا د خپلوانو کور وران دی وزیر اعظم تا چې 5 نکاتی پروگرام نئی روشنی سکولونه کولاو کړی دي نئی روشنی سکولونه په دې سکولونو کې چې دا د قوم او بچیو قوم سبق وایي دا بکای څه چا چې ویلي دي داغي ځای چرته دی بیا وګورئ دا پالیټیکنیک کالجونه چې دي پالیټیکنیک میرټ دوی خیده 900 نمبر اوس پالیټیکنیک کې څه ترکانی او جولاگیری او نداپی او خدا سبق دے کنه داغي میرټ 900 بیا غي د پارا وفاقی گورنمنٹ عظیم فند ور کړی دی چې دا کالجونه ډبل شفت کوي سحر کلاسونو کې چې الکان نه ځایږي نو هغه د پارا شفت ډبل کوي د پالیټیکنیک ډایرکټران او سیکریټریانو نه تپوس بسو کوي چې مرکزی حکومت کم فند ور کړی دی تاسو د پالیټیکنیک کالجونه ډبل شفټونه کوي ولې نه ما خپل نه دی لیدلی زنه ټي وي ګورم او نه ډرامې ګورم او نه ماته پته شته خو چاراته وی چې په ټي وي کې یو ډراما کیږي چې اره دوکاو کې نو هغه سړی وایي چې دا کانی او نکړو څه وکړو څوک یې تپوس کوي ای پوس پرې کړی او شرمېدلی حکومته ستا په ټي وي کې تا نه پرتوګ باسي او جامع در نه وویسته شرمېدلی ته په دې هم نه شرمېږي او ما اورېدلی چې داسې شی نه دی چې هغوی ورپسې لکۍ نه دي تړي داسې شی نه دی تاسو به ګورئ ټلویزیون خو تاسو سره شته مبارک هم شه ګورئ په رڼا ورځ لوټ لګېدلی دی بازار لګېدلی دی تپوس والا څوک نه دا ملک د دلی راجا دی وای دلی کا راجا مویا کوئی رونے والا نہیں جڑا والا ته څوک نشته دام سم ملک دی چې د کم ملک وزیر اعظم د چواریانو د جمعدار فیصله په ټوله ورځ کې ونکړې شي هغه وزیر اعظم د دې قابل دی چې د دې ملک وزیر اعظم پاتې شي پرون چې پېښور ته راغلی و د کمیټۍ میر څه شي خو د چواریانو مشر جمعداري کنه دا فیصله ونکړې نو ناکام لاړو دا څه ملک دی نو دا تاسو ته په غوسه په دی چې څه خبره راغلی نه تاسو پرتګونه ایستي او بیا میدان ته د شپې په 2 بجې پوسټر لګوي په 2 بجې صاحب په دیوالونو لیکل کوي آپ کی قیمتی ووٹ کا حقدار فلانی خان خو سپلانی خان ته وګوره د دنیا غل ډاکو بېمان درنده هغه قوم د پاره تاسو پوسټر او ټول دیوالونه لیکي کنه لیکي یو مولا ولا په بنو طرف افعل شو مال خو شو چې خدای دې د مولام کور را لکه تاسو کې د چوالیانو جمعداري کې به فعل شو د چا مقابله کې یو خان مقابله کې خلقو څه وي مړه مولا نه څه وایي اوس د جمعات له ورځې موږ وظیفه بخورو به اختیار د خان دې کنو ته نشته توري چې خو ملایي اله په دې نیت خلقو وټ ورنک نن زمونږ ایمان د شنو چای پیاله ده او زمونږ ایمان د تورو چای پیاله او زمونږ ایمان د واده خټ کېدلې وریجې دي په دې زمونږ ایمان خرسيږي یا زمونږ ایمان د کچرو کباب او روټۍ دي ورشي په کچرو کې ګوانو ګورئ بیا مالدارانو ګورئ بیا ملکانو ګورئ بیا تصدیق کنندگانو ګورئ په کباب او روټۍ د دې ایمان نو ایمانونه نشته کاکا ما امید لرئ او ما پتا موس کم نظام چې ز بیانوم تاسو د پاره زما خپل بیړي غر کړه زه تاسو سره کاګم یا تاسو بیړای بد څه پار ک تاسو وای په ایمان چې یو پلیت تلاوي زه په منځ کې ناشته مو تاسو رانه غیر چا پیر ناشتي زه ځان ته پاک ویلې شم کزوم چې زه پاکي مو تاسو ما نه غیر چا پیر پلیت یې نو ما ته بداوي چې خلد کې دانه او خېجا نو ته په منځ کې ناشته نو ځان ته څنګه پاک وې نو ستاب پاکستان نن پلیت ډند ده مونږه په منځ کې ناشت ځان ته پاک نشو ویل نو عزیزانو عرض مې داو
چې انسان الله ممتاز کړي ولې دی د ټول حیواناتو نه الله دته امتیازي شان ولې ورکړی دی ځکه چې یوازې عقل د ژوند جوړولو دپاره کافي نه و هغې دپاره یو معین او یو مددگار پکارو یوازې عقل دا یو سړی پرون راغلی و 13 ورځو کې یو وفد راغلی MRCA فرانسیسی اسپتال دی په GT روډ باندې MRCA فرانسیسی اسپتال داغه مشره د فرانس انګریزه ده او دغه اسپتال چلی فرانسیان هغه کې ملازمان دي مسلمانان کابلیان بیماران وغیرہ وغیرہ هغه انګریزه پکې مسلمانان مستنه پریدي یا کده روجي نوموالي هغه ورپورې ډرامې کوي کده حج نوموالي یا ورپورې هغه انګریزه ډرامې کوي دا 13 ورځو کې یو وفد راغلی او پرون بیا دا یو سړی را نو ما هغه ته وویل چې بچیا دا د اسپتال دی د چا د فرانسیانو دی وی چاو مشره والا غیره لګلې ده وی چاو امداد والا غی ور کوي وی مالته په اعتراض کولې شری نظام امریکای اعلان دی غوښته کینو سفرې به وختي راغله او 200 کاله ته د تاج او تخت برتانیې لاندې غلام وي او سلوخ کالو شو چې ته د امریکای غلام یې استخپل دي څه شي نو ما غته وی چې زه به تقریر کې وایم خو دوی دا زما مثالونه به موریدلی چې یو شرمېدلې بل شرمېدلی ته نشي ویلای چې ته والد ویلای شي نو ستاد پاکستان حکومت وړاندې نه جامع وتی دي او دین او اسلام پورې خندا کوي ستاد پاکستان په محکمو کې افسران داسې تیر شوي دي چې په جماعتونو کې بانګونه بند کړي چې دا د شپې ما د خوب او باسي بانګونه بند کړي نوکران د بنگلو نه ویستي دي چې منځونه کوي نو لار شکور کې کینه دا د منځونو ځای نه ستاد پاکستان افسران په مجلس کې ناس خلقو ته ویلي دي چې زه روجې نه نیسم واټ از روجه سي ستاد پاکستان دا خسی مالداران دوی په مجلسونو کې ویلي دي چې مړه روجه خو هغه څوک نشتی چې وړه ورکړنی او دا ټکي هغه چا کړی دی چې پلارانې مالی دلیو چې د هندوانو لوښي به وینځل او د هندوانو د دکانونو بورای به اوچتولې هغې سره د پاکستان د برکته چې پیسې رالې نو هغې وې روجه خو هغه څوک نشي چې وړه ورکړنی دا ستا د پاکستانیانو حال نو ته د فرانسیسیانو نه به څه ګیله کوې خو دي دي نه نو سړی پاتې نه دي روره په ملک صفا خبره ده سړی پاتې نه ایو کوچی له ښځې راغلې ویل خورې مبارک سه هغې ویل ولې ویل ابا دې ملک سه پلار دې ملک شو مونږ په دې قبایلو کې د ملکۍ پسې خلک ډېر زور کوي که نه جي او بیا دې قبایلو څه خاص پټکی ساتلی چې تحصیلدار صاحب سره ملاقات نو شمله ممله و که نه داسې ځان مانې غوړ کړی چې تحصیلدار له ورننه وځي ورته وایي کښېنه نو چې دی کور ته راشي نو کور ته وایي چې ښځې خدای پرستې چې صاحب له خو ورننه واتم که نه چې داسې خو کوس پاس راته وکتو و په پړسې کې کښېنولم و خلا چې ډېرې خواږې خبرې راسره تحصیلدار اوس تحصیلدار څه تحصیلدار څه خدای په راستی که زه خو په پېښور کې په تحصیلدار پوزم پاکه کړم پوزه نو قبایلو کې تحصیلدار چې دی هغه هم د دغه اسمان نه راپرېوتې او کور ته چې را په حجره کې چې کښېني صاحب لا لاړ وم خوا چې ډېرې ذاتې دی ما وکړه په کرسۍ کې کښېنم نو کوچی ته ښځې رالې ویل خورې مبارک سه ویل ولې ویل ابا دې ملک سه نا کوچی ویر وکړو مخ یې ووالو ورته ویل خورې قیامت وی چې ولې ویل سړي ټول خلاص شو چې د ما ابا ملک سه سړی به چېرته پاتې نه شو چې زما پلار ملک شو نو وروره په پاکستان کې سړي خلاص دي تاسو راشئ دا ستا د دې صوبه سرحد هیلث منسټر هیلث پېژنئ څه ته وایي څه ته وایي هیلث یارېږئ نه زه بلا نه یم هیلث منسټر د صحت منسټر د دوایانو منسټر د اسپتالونو مشر ستاسو د په خدای قسمي چې دا لږ تپوس خو کوي چې د دې صوبه سرحد د صحت منسټر چې دی د هغه تعلیم څه دا کار خو لږ وکوي د ملک اعلی تعلیم او اعلی نظام او دوایانو نظام هغه وګورئ او بیا وزیر وګورئ او دا وزیر قابلیت یې وګورئ نن زه یو خرابه دوایي به
تاسو راشي په کورونو کې دوايانې جوړيږي کورونو کې او دا کیمستانې خرڅي او بیا د متعلقه ډاکټر او ډاکټر سره ملاوي نو د کور جوړ کړي دوايي چې دا هغه ډاکټر په کمیشن باندې او هغه ډاکټر په کمیشن باندې لیکي او هغه کیمست ورځي د کور دوايي ته ورشه هسپتالونو کې وګوره کروڑونو روپو دوايي هسپتالونو ته راځي یو ډسپوزیبل سرنج چې په 1 روپۍ کېږي عام د هسپتال نرس به درته وایي چې ورشه ډسپوزیبل سرنج راوړه خو سړی نشته که نه که سړی وی نو بیا به د دې ملک دا حال وی بیا به دا ملک داسې وی تمام متعلقه محکمې چې دي عاملاو یو وزیر چې اوس یې ویستی دی یو ډایرکټر ماته اکسین خط راولېږلو چې 3 لکه روپۍ رانه اخیستې دي چې ډایرکټر کوم دی او تر اوسه یې ډایرکټر نه کړم لږ په جمعه کې ووایه مال ډېرې ښه کړي دي ستا د خدای کور په هغه اکسینی وباسي ویران دي کې خدای ستا کور د بد لیوه بچیا 3 لکه روپۍ چې تا ډایرکټرۍ دپاره ورکولې خو په اکسینی کې به تا د خلکو بیړه تباه کړي نو 3 لکه روپۍ دې ولا پیدا کړي سم کار یې در سره نو عزیزانو سړی نشته تپوس والا نشته یو سړی او ښځه به ترې ډېره یارېده او یو ناډو یارېده وی هلکه څه چل دی تا نه ښځه ډېره یارېږي او ما ناډو یارېږي وروره ما خو واده وکړو کور ته رالمه ړومبی شپه وه کوټه کې پیشو میاو میاو وکړ ویل چاړه مې راواغستې وه څو چړې مې ښځې مې چا چاړه او زما سترګې وکتې هغه چې یارېدلې ده نن هم یارېږي د جنیجو صاحب هم د شپې پیشو کوټې ته بوتلې ده چې پیشو یې بوتلې ده چې هغې میاو کړي دي ده چې چاړه راغستې ده چې پیشو یې په چاړه والې ده نو ښځې ورته وایي چې وی هغه ای ترنکو او مردن گربه بی اول اوس پیشوګانې مه وجنه ما په ړومبی شپه ته پېژندلی نو دې محکمو دا سربراهان پېژندلي دي ځکه نن ستا په محکمو کې اللیلان بازار لګېدلی دی لوټ لګېدلی دی سره سترګه دې وه دولت ته و په پاکستان کې اوسېږه سره سترګه او دولت ته نه و په وخت ځان لږ کوتی که نه او پکې ځان خښوه ستا ځای په دې ملک کې نشته نو په نفس حیوانیت کې څومره ذیروح اشیاء چې دي دا ټول مشترک دي دا ټول حیوانان دي او دا ټول د خدای مخلوق دی انسان چې الله پاک په ټولو حیواناتو کې ممتاز کو او په ټولو حیواناتو کې خسته شکل او خسته هیئت او صورت چې دی هغه انسان ته ورکړی تاسو څومره ذیروح اشیاء چې وګورئ نو په دې ټولو ذیروح اشیاءو کې خسته صورت چې دی هغه د انسان دی ما په خبرو پوهېږم خر او انسان ودروه او چاته ووایه چې دا خر خسته دی که دا سړی خسته دی سنډه او انسان ودروه غوی او انسان ودروه وغیره وغیره او دا خبره اوس چې انسان په ټولو مخلوقاتو کې په خسته صورت پیدا دی نو دا خبره هم خدای کړې ده دا زما ایجاد نه ده او نه زما خبره الله ویلی دی چې لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم ما انسان پیدا کړی دی په ډېر خسته صورت باندې نو دومره تاسو هم ټول پوهېږئ چې ښه خلقت او ښه صورت په ټول کائنات کې ذیروح اشیاءو کې دا صرف دی نو چې څومره د خلقت او صورت خسته خدای جوړ کړي نو داسې د رهنمایي هم الله پاک په خسته صورت باندې کړي 1,40,000 پیغمبران علیهم الصلاۃ والسلام دا صرف د دې انسان د رهنمایي د پاره خدای را لېږي او تاسو ته پته ده چې دنیا کې هر یو شی چې تاسو خسته و نو دا دلیل د دې وي چې دا دروازه ده یا دا دیوال ده یا دا چت ده یا دا سرک ده یا الماره ده یا کرسی ده یا میز ده نو چې دا تاسو وګورئ نو دا یقین بم ضرور راشي چې څومره یو جوړ شوی شی ښایسته وي نو دا دلیل د دې وي چې د دې جوړونکی به هم ډېر ښایسته وي ځکه چې هر موجود
دا دالوی په موجد باندې څومره موجودات چې تاسو په دې کائنات کې وګورئ نو دا دلیل د دې وی چې دا موجودات د پاره څوک موجد مشتا دی موجوده یو شی په وجود کې ناراضي دا تاسو ویل شي په دې جماعت کې ناس چې دا زما خپل ته مخامخ چې کوم لوډ سپیکر دی دا په خپل جوړ شوی دی دا ویل شي یا دا زوړن پکې چې دی دا په خپل جوړ شوی دی یا دا لنټر چت چې دی دا په خپل جوړ شوی یا دا د دروازې چې دی د جماعت دا په خپل جوړ شوی دا ټول سيزونه که خیالو کې دا موجودات دي او هر یو موجود چې وګورئ نو هغه دالوی په دې باندې چې د دې څوک موجود شته او د دې څوک پیدا کوي نو عزیزانو که یو دومره غوندې اوسپنه چې تاسو وګورئ ټول جماعت ته आवाज رسي ستا عقل دا نه مني چې هم چې دا اوسپنه په خپل را جوړه شوې ده مشینی جوړ کړی دی او आवाज پکې پیدا شوی دی دا بچره ستا عقل ترانه نو چې د دې دومره وړوکی شي متعلق ستا عقل ته دا ناراضي نو بیا دا ځمکه او اسمانونه او دا دومره عظیم نظام د دنیا چې دی دا به د عقل ته څنګه ناراضي چې د دې هم څوک پیدا کوونکی نشته دا په خپل لنګ دا نور وګورئ د نور سترګه وګوره دې ځای نه د ننبعي د یو روټۍ عمر ښکاري او دا یو سترګه د نور چې دا د دې ټولې دنیا د ځمکې په 8 مقدار لویه ده دغسې دا سپوږمۍ وګوره دا د دې ځمکې په مقابله کې داسې ده لکه په یو لوی شکور کې چې 1 روپۍ واچي عزیزانو دغسې دا یو ستوری نو دا ټول موجودات دي او موجوداتو د پاره موجود چې دی دا ضروری دی ایس موجود بے موجود نه نو اول خو به دا ومنئ چې په دې کائنات کې د کائنات موجود چې دی دا صرف د پروردگار عالم ذات دی بلې څوک بیا دا ټول کائنات د خدای ملک دی او مالک ته هر وخت اجازت وي چې هغه په خپل ملک کې هر تصرف چک ستا پټی دی که ته په خپل پټي کې الوګان کرې نو تاسو منې کولی شي یا پکې کچالان کرې نو تاسو منې کولی شي یا ته پکې جوار کرې نو تاسو منې کولی شي یا ته پکې غنم کرې نو تاسو منې کولی شي یا ته پکې اپین کرې تاسو منې کولی شي ځکه چې ستا ملک دی ته چار څه پکې کې تاسو وګورئ د پاکستان حکومت زړه پړکو چاودو د چې اپین مه کرئ خو څوک یې مني نه ټوله دنیا اپین کری لګیا اپین ولې مه کرئ ولې ما ته حکومت وی چې ګندب کې خلق اپین کری او دې نه دا هیروین جوړي دې متعلق د علماو ته تقریرونه پکار دي چې الکه دا اپین مه کرئ نو ما ورته وی چې دا خو ډېره خبره ده زما هم دا رایه ده چې اپین مه کرئ خو یو خبره درته کوم بیا خبره ده چې په پاکستان باندې نن حکومت چې د چا دی دا غوی د عقل جنازه وته ده هغې کې عقل نشته پوهېږي نه سبا پیژني او نه ماښام یو سړي ته چا ووی غلا دې وکړه بیړه دې غر کشه آخرت کې به څه کې هغه ورته ویلی چې آخرت کی خبر ہے کس کو آخرت کی خبر ہے کس کو یا تو آرام سے گزرتی آخرت چاته پته ده خبرې د دې دنیا کوه چې غلا مې وکړه ډېر مال مې ووالو مزې به پې کوم دنیا کې به خورم سکم او عیش به پې کوم د دې بدبخت قوم نظر چې دی هغه په آخرت باندې نه دی دوی وقتی طور مفاد ړانده کړي دي نو کم ملک د ملک سربراهان چې وقتی طور مفاد ړانده کړي وي دا هغه ملک انجام دا شي چې هغه وران شي ملک تباه شي یا خدایی آفت پر راشي یا بیرونی طاقت پر راشي او هغه ملک ته قبضه کی دوی سره به دا چل کی نو د دوی د عقل جنازه وته ده دوی یې په 16-15 او په شرم نه دي په دې نه پوهېږي چې دا کار زه کوم زه په دې شرمېږم خلق به څه وایي اوس دوی په خپل ځان کې ټیک دي دوی وایي چې خلق وینو مونږ ته به ووایي که نه چې دا شرم دی چې خلق شته نه نو مونږ ته به څه څوک وایي چې دا شرم دی خو هلکه مونږ په دې جومات کې چې دا څومره ناست دي او زم کمیس پرتوګو باسم
بربند په دې منبر کې نما او تاسو کمیس پرتګ ویستی او بربند په دې جمعات کې ناشتي نو په ایمان وایي چې تاسو به ماته وایي چې ته بربند ولی یا زه بربند په منبر ناشتم او تاسو هم کمیس پرتګ وباسي او ټول بربند کې نه نو زه به تاسو ته وایم چې الکه بربند ولی ای ظالمانو جمعات ته زه به وایم درته که زه وایم چې تاسو بربند ولی ای جمعات ته نو ته به وایې چې ته موږ نه مخکې بیختي وو زه بربند ناشته نو عزیزانو نن قومم پرتګ ایستلی دی بربند دی او دوی هم بربند دي نو خفت را خفت کوي کونت بیدار یو د بل دوی خولش یا یو بربند بل بربند تویلی شي چې هلکه ستا دا خانه ښکاري ویلی شي ورته که یو بربند بل ته وایي چې هلکه ستا دا ابوی دا ستا چې ښکاري نو عزیزانو قوم هم پرتګ ایستلی دی شرمېدلی نو حکومت وایي که موږ د شرم کارونه کوو نو دا قوم موږ نه مخکې شرمېدلی دی